جهاد خبر ما کوه ولې چې بندي بشي جهاد ما کوه چې بندي بشي امریکایانو خلاف کار ما کوه بندي بشي تبلیغات ما کوه بندي بشي نشرات ما کوه بندي بشي مضمون ملکه بندي بشي او که بالاخره مسلمانی ما نشي چې مسلمانی ما کوي دې حالت راغله چې اوس خلک د مسلمانی پرېښودو ته هم تیار هغه کمونستانو چې کوم رعب د خلکو په ذهن کې سابق ایجاد کړی و چې خلکو به برالان منځونه هم نه کول تر څو چې د اخوان شیاطین تهمت پې ونه لګي اخوان شیاطین خلک ورته وایي لمونځ به هم نه کوله هغه حالت اوس هم راغی اوس هم د کابل په جوماتونو کې د نمازګزارانو فیصدي ډېره کمه شوې ده او ډېرو خلکو چې د مسلمانۍ د دیندارۍ لافې ویلې د دې په خاطر چې د مجاهد او د القاعده او د طالب تهمت پې ونه لګي منځونه براله نه کوي او ګیرې ورته وخریلې او ښځې یې په زوره باندې لوسې کړې تر څو چې دی د یو معتدل خیال آزاد خیال مسلمان په حیث باندې ارزنده او متبارز وکړه زه دا یوه غلطي بولم و اشتباه بولم جهاد د قربانۍ لار ده رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من سأل الله شهادة من صدق قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه او كما قال صلى الله عليه وسلم که څوک د زړه د شهادت سوال وکړه الله به هغې ته په خپل بستر کې مړ شي دې حدیث نه دا معلومیږي چې د شهادت غوښتل مستحبه خبر ده مسنون خبر ده د شهادت تمنا کول سنت دی جنگ ته به د شهادت په نیت ورنوځي د دې معنا دا ده چې په اسلامي مبارزه کې چې څوک قدم ایږدي د مبارزې ته به د اول ورځ نه د قربانۍ په نیت باندې ورنوځي د نجات په نیت باندې به نه ورنوځي د امتیاز په نیت باندې به ورنوځي د قربانۍ په نیت به ورنوځي چې په دې کې شهید شي او د شهید درجه وګټي نو یو څوک چې د جهاد او د قربانۍ په نیت کې د شهادت میدان ته ورځي هغه به بیا د بندیخانې نه ویریږي یو څوک چې شهادت غواړي یا به د بندیخانې نه ویریږي تعذیب نه به ویریږي د الله په لاره کې تکلیفونه تېرول دا د دې لارې هغه ورونو الله پاک ولې د یوسف علیه السلام قصه دا په تفصیل سره کوي هېڅ قصه په قرآن کې په دومره تفصیل سره نه ده ذکر شوې لکه د یوسف علیه السلام قصه چې په تفصیل کې ذکر ده په دې کې حکمتونه دي خو یو د حکمتونه دا دی چې الله پاک د یوسف علیه السلام د بندیخانې قصه کوي د یوسف علیه السلام بندیخانې ته ننوتل ولې بندیخانې ته ننوتله او ولې په بندیخانه کې وخت تېر کړه دومره وخت یې تېر کړه او څنګه د بندیخانې نه راووتله دا ټوله قصه قرآن ته د دې په خاطر کوي چې د یو داعي ته بندیخانې ته ننوتل او د بندیخانې تصور په ذهن کې اسانه خبر وي چې الله پاک هاسې حسین نازک بدن پیغمبر چې یوسف علیه السلام دی په کم عمرۍ کې په نوجوانۍ کې د بندیخانې په تورو تیارو کې واچوله د ده حسن و جمال د زندان تورې تیارې او تکلیفونه تیر کړل بیا به پاس له هغې نه هم یو مسلمان و داعي خپلې غوښې او خپل آرامي په دې دعوي چې زه د الله په لار کې بندي نه شم دی به په الله باندې ته یوسف علیه السلام نه هم ګران قدر ګرامي دی چې دی به په هغې تکلیفو د زندان کې نه ځورېږي دا د دعوت لاره ده ما ورته ته د دې درس دی چې الله پاک یوسف علیه السلام تېر کړ بندي په څه شو بندي په دې نه شو چې یوسف علیه السلام کوم داسې کار کړی و چې هغه د دې وړ و چې پرې بندي شي په هغو ټولنه کې چې کوم خلک ورته اخلاق وي لکه اوس په غربي ټولنه کې د یوې ښځې شهوتي خواهش نه وه پوره کړی اوس هم په غرب کې که څوک د ښځې تقاضا رادوي هغې ته بد اخلاقه او بې تهذیبه وایي د وزیر د ښځې خفګانه باب ګرځېدلی وه د دې په خاطر په جیل کې واچول شو او یوسف علیه السلام ورته وایي چې رب سجن احب الی مما یدعوننی الیه یا ربه بندیخانه کې اوسېدل راته ډېره خوښه ده نظر هغه فحشا ژوند چې زمانه د ښځې غواړي کوم د ښځو ډله چې زمانه غواړي چې د دې سره د شهوترانۍ ژوند وکړم د دې شهوت او عیش و عشرت ژوند د دې نه چې د زندان په تیارو کې پروت وم دا راته بهتره ده دا تصور په دعاتو کې نن چېرته ولاړل په مسلمانانو کې دا تصور چېرته ولاړل چې نن د امریکایانو سره په کابل کې د فحشا د ساز او د سرود د عیش او د طرب د شرابو د پیالې او د چینایي انجونو خدمتګارانو په هوټلو کې د ساز و سرود شپې تېروي د دې د ډاره چې بندي نه شي دغه تصور په دې مسلمانانو کې چېرته ولاړله چې ووایي چې یا ربه د ګوانتانامو زندان کې په قفسونو کې شپې تېرول راته اسانه دي نه داسې د فحشا او د شراب او د فجور په مجالسو کې اوسېدل
د درس خو باید یوسف علیه السلام د دې قول نه دوی اخیستی وای. ما ته چا وویل چې ته دا خبرې مه کوه، بندي به دې کا، احتیاط وکړه. ورته عجیبه ده. ما ورته ویل چې یوسف علیه السلام یې زنا ته دعوتول او هغه ورته ویل چې رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. تاسو ما کفر ته دعوتوئ. نو زه غیر له دې نه چې هغه څه درته وایم چې یوسف علیه السلام چې رب السجن احب الی مما تدعوننی الیه، تر دې نه راته بندیخانه ګرانه ده. نظر دې نه چې تاسو کوم ژوند چې زما نه غواړئ. تاسو زما نه دا غواړئ چې زه ستاسو کفر ته کفر ونه وایم. د موجوده حکیمان او د حکمت او د مصلحت دعات چې اسلام کې ډار او جبن او ذلت ته د حکمت او د مصلحت جامع راغوندي، هغوی زما نه دا غواړي چې د کرزي نظام ته اسلامي جمهوري ووایم. دا ونه وایم چې افغانستان یوه مستعمره د امریکایانو دی. دا ونه وایم چې زموږ ملک نیول شوی دی. دا ونه وایم چې د دې نظام په خلاف جهاد فرض عین دی. دا ونه وایم چې د امریکایانو د صلیبیانو په خلاف قیام په هر مسلمان باندې فرض دی، واجب دی، قیام دی. دا ونه وایم چې د حکومت سره کار کول ناروا دي. دا ونه وایم چې په افغانستان کې زموږ عزت او عفت تر پښو لاندې دی. دا ونه وایم چې هلته اسلام په خلاف په ځای باندې د اسلامي بیرغ په ځای باندې صلیبي بیرغ ولاړ دی. دا ونه وایم چې د ټوله دنیا د دې کمکي اسلامي نظام د ورانولو دپاره ائتلاف کړی دی. دا ونه وایم چې هلته زموږ د جهاد مشران د کفر په لمن کې ورلوېدلي دي. دا ونه وایم چې زموږ علما نن د بلعم ابن باعوره په مسند باندې ناست دي، کفر ته اسلام وایي، اسلام ته کفر وایي، او دلو و اضلو په ګمراه کن فتواګانو باندې د ملت ګمراه کوي او د دین تحریفوي او فکر منحرفوي. دا ټولې بدبختۍ وزغمم په دې جرم کې چې ته ورزه بندي نه شم. سبحان الله. 200 جیلونو زولنې، 200 زولنې ته دې نه راته اسانه دي چې یوه خبر د اسلام په خلاف باندې وکړم. د الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه قول را په یادېږي چې د هرقل سره بندي وه. تلداغ یې کا، تعذیب یې کا، ویې ویله. بیا یې ورته ووی چې صرف رسول صلی الله علیه وسلم ته یوه بده خبر وکړه، موږ به تا د بندیخانې نه خلاص کړو. هغې ورته وی سبحان الله، سلورې په دې اور کې سېزل او په دې توره راته حلالېدل اسانه دي، نه دا چې یوه خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا ورته ویل چې د دې نه اسانه خبره وکړه، دومره ووایه چې د زما په ځای باندې محمد بندي وای، دا بهتره ده، موږ به دې خلاص کړو. سبحان الله. زما د ټول ژوند ټول تکلیفونه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د یوه پښې کې چې ازغایځي د هغې سره نه برابرومه. دا څنګه زه تمنا وکړم چې رسول صلی الله علیه وسلم د تکلیف ورسیږي. او خلاصه ټول پیشنهادونه یې چې ورته وکړل، اخر دا ورته وی چې راشه زما سر تندی مه چیکه، تندی مه چیکه، زه به د بندیخانې نه خلاص کړم. هغې ورته تنها ما خلاصوي، که د 400 مسلمانان چې را سره بندیان دي دم خلاصوي. ده ورته وی چې د 400 مسلمانان به هم در سره خلاص کړم. هغې وویل چې دغه تنازل مې هم د دې په خاطر قبول کا چې کوندې وي چې د 400 مسلمانانو د نجات وسیله وګرځم. ورغلم د امپراتور د روم په پټنډه باندې مې لاړې ورتوکې وې، د ظالم دا ګمان وکړه چې ما چې کلم په تندي باندې، خو ما یې په تندي باندې لاړې ورتوکلې، او هغې دغه خبره بانه وګرځوله، زه یې خلاص کړم. او 400 مسلمانانو روم مدینې ته چې ورسېده، د حضرت عمر رضی الله عنه وخت وه، ژړل یې چې یا امیر المؤمنین تباه شوم، هلاک شوم، ما تنازل وړاندې کړی دی دښمن ته. وایي څه دې کړي دي؟ ما د خپل خلاصونو د دې مسلمانانو د خلاصون په خاطر باندې هغې په ټنډې باندې ما چې کړی دی داس خواهش یې وکړه، قصه یې ورته وکړه. ای امیر المؤمنین قسم په خدای د ځان په خاطر مې دا کار نه دی کړی، د دې 400 مسلمانانو د نجات په خاطر باندې مې کړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه منبر ته جګ شو او ورته ویې چې مسلمانانو، عبدالله ابن حذافه د دغه کار په خاطر باندې 400 مسلمانان آزاد کړي دي د مرګ نه. زه نن د ده تندی مچې کوم او په تاسو ټولو باندې حق دی چې د عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی تندی مچې کوي، تر څو چې ده په زړه کې چې کوم احساس د کمترۍ پیدا شوی دی، دغه احساس ورک شي د ده د زړه نه. هغه مسلمانانو چې دا احساس نه کوله، دومره یې هم نه منله چې کافر ته دغه ووایي. دغه کوم خلک چې نن د اسلام دعوه کوي، په سر پټکۍ په مخ ګیرې لري او د کفر او د بشت په مزدورۍ کې د اسلام نه دومره تنازلات کوي،
د صحابهو دغه قصې چیرته دي چې دغه قصې دی په یاد کړه د کفر په لښکر کې ولاړ د اسلام په خلاف جنګ کوي ته دې نه بندیخانه ورته ښه نه وه ته دې ژوند ته دې نه بندیخانه ښه نه وه ورته زولنو کې ناست وي غیر مکلف خو به وي ګرانو وروڼو نو زه دا وایم چې ژوند د څه دپاره که ژوند د اسلام په لار کې نه وي که ژوند د دین او د هدف په لار کې نه وي ژوند د څه دپاره سل واره ته د ژوند نه مرګ ښه دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې لا تشرکن بالله وإن حرقت أو عذبت د الله سره شریک مه راوړه ولو که ته ووژل شي او وسوځل شي په اور باندې نن خلک نه تنها چې د اور د سوځلو د ډار نه او د وژلو د ډار خطره یې نشته د ډالرو د ګټلو په خاطر باندې د الله سره شریک کړی د الله دین ته تحریفوي د الله د دین دښمني کوي نو زه قوم ته دا دعوت ورکوم چې نن هر با احساسه مسلمان ته خپل کور زندان او بندیخانه ګرځېدلی دی تاسو چې د خپل ځانونو په خپلو کورو کې په زندان کې اچولي دي ځان نم ازادي د فکر ازادي د قلم ازادي د بیان ازادي د کار او ازادي د جهاد اخیستې او هیڅ قدم د اسلام دپاره کار نشي کولی په دې بانه چې بندي نشي ته دې نه خو هغه بندیخانه کې ژوند کول ښه دي دښمن خو به دې ته مجبور کړي چې څو عسکر پیرادار در باندې ودروي ډوډۍ خو به دې په دښمن بار شي غیر مکلف خو به شي اصل حکمت د بندیخانې نه دا دی چې داعي کار ونه کړه ولې ظالمان علما بندیانوي دې په خاطر چې کار ونه کړه که چېرته علما د بندیخانې د ډاره خپله کار پرېږدي او کار ونه کړه دښمن مطلب به د پولیسو بندیخانې نه متحقق شو به راورده شو دا د دښمن سره مرسته همکاري ده بیا پرېږده چې د بندیخانې تکلیفونه خو شي که چېرته ټول خلک دا احساس وکړه که چېرته ټول خلک د اسلام د دعوت او د جهاد حق ادا کړه دا ټول خلک به په کومو زندانو کې ځایه وي دغه کم خلک چې بندیانېږي دا دغو ډېرو اکثریتونو د بېغیرتیو نتیجه ده چې د خلک بندیانېږي که چېرته دغه کار چې دغه کم محدود اقلیت کوي چې د نن دغې په جرم باندې دی بندیانېږي دغه د اسلام حق و نعره او جذبه هر مسلمان په ځای کا نو دلته به کلي ټول د دې وړ وي چې هغه په بندیخانو کې واچول شي بازارونه به ټول د دې وړ وي چې زندان ته بوتل شي جوماتونه به ټول د دې وړ وي چې زندانیان شي عوام به ټول د دې وړ چې په زولانو وتړل شي هلته به کوم ظالم دا ټول خلک بندیانوي زمونږ په جیل کې پراته په زنځیرو تړلي ورونه دغه زنځیرونه د زرهاو مسلمانانو د بېغیرتۍ په نتیجه کې تېروي چې هغوی تخلف کړی دی هغوی د اسلام حق نه دی ادا کړی دی هغوی د زندان نه وېرېدلي دي چې د نور په زندانو کې اچول کېږي هر سړی حتما محکوم په اعدام دی او هر سړی به حتما زندان ته ورداخلېږي خو یا د انسانانو زندان ته یا د رب العالمین زندان ته که رب العالمین د قبر زندان ته بوځي هلته به څه کوې هر مؤمن په دې عقیده لري چې حیات برزخ حقیقت دی پس دې ژوند نه موږ یو بل ژوند لرو چې ته دار البرزخ وایي د قبر ژوند دی دا ژوند به د دار الاخرت پورې د قیامت تر ورځې پورې دا ژوند موجود وي دا قبر به د جنت بخښه وي یا به د اور کنده وي دغه ژوند که چېرته سړي ته د جنت بخښه ونه ګرځي دا څومره بدترین زندان دی چې انسانان اوس مخ په دې زندان باندې ور روان دي